خوست کې د ځوانانو یووالي لپاره د کرکټ لوبې پیل شوې. د AYSO خدماتي مؤسسې مسؤلینو وویل د دې سیالیو اساسي موخه د ځوانانو ترمنځ د ورورولۍ، سولې او ګډ کار فرهنګ ته وده ورکول دي څو هغوی له بېلابېلو منفي پدیدو لرې او د سالمو فعالیتونو لور ته وهڅول شي. دوی زیاته کړه په دغو سیالیو کې د خوست د بېلابېلو سیمو 8 لوبډلې برخه لري. چې موږ د یو ټورنمنټ پرانیسته لرله هغه هم د کرکټ د افغان ځوانانو خدماتي مؤسسه یا AYSO هدف هم دا دی چې په افغانستان کې بلکې په خوست کې د ځوانانو ترمنځ یووالی همغږي رامنځته کړي. نو د په هدف موږ نن ټورنمنټ پرانیسته لرله. انشاءالله دا به 2 ورځې دوام کوي چې په دې کې 8 لوبې به کېږي او په مختلف ټیمونه دي چې هغه د خوست تقریبا هغه ټاپ ټیمونه چې موږ ورته وایو هغه دي. په دې کې موږ سره انډما یا د ضد حوادث ریاست کاملا په دې کې همکار دی او دوی موږ سره په دې برخه کې همکاري کوي. دغه بازۍ چې دی د ځوانانو په خاطر ډېر مفید تومیږي او ډېر ښه تومیږي او خلک د نشهیي موادو نه په امن کې کوي او یو په یو تر بله مینه محبت سره زیاتېږي او یووالی زیاتېږي. نو دا بازۍ ډېرې مفید دي. ورزشکارانو او ګډونوالو د دې ډول لوبو هرکلی وکړ او ویې ویل چې دا ډول سیالۍ د ځوانانو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا، د استعدادونو د ودې او د سالمې سیالۍ د رواجولو لپاره مهم ارزښت لري. دوی له نورو بنسټونو هم وغوښتل چې د ورزش او ځوانانو د ملاتړ لپاره ورته پروګرامونه دوامداره کړي. ځانګړې مننه کوو ځکه چې داسې ځوانانو ته فرصت برابرول دا یوه مهمه برخه ده. له STFA او NDFA څخه ډېره مننه چې موږ ته د مالي مرستې مالي برابر کړل. موږ ډېر خوښ یو چې د مختلفو سیمو نه لوبغاړي دلته راغلي دي. مقصد شپږ ټیمونه دي، د هر سیمه نه مختلف لوبغاړي راځي. موږ د هغوی سره وپېژندل، دا ډېر خوښ د خوښۍ اظهار کړو چې دوی سره مو ول د مقصد ښه لوبغاړي دلته شته. د ځوانانو لپاره ډېر یو غوره فرصت دی چې د دوی لپاره داسې ورنلیکونه برابرېږي، د دوی ته د نشهیي موادو څخه داسې نورو کړنو چې د ټولنې باندې بد اغېزې کوي د هغې څخه مخنیوي په خاطر د کرکټ سیالۍ شوې، والیبال شو، فوټبال شو، همداسې نور د دوی لپاره د بدن ورزشي هر څه لپاره ډېر غوره بهترین هغه دی چې دوی په دې کې مصروف دي. د کرکټ مبصرین باور لري چې په اوسنیو شرایطو کې د ورزشي پروګرامونو پراختیا کولی شي ځوانان له نشهیي توکو لرې وساتي، د مثبت فکر ګډ کار پر لور یې وهڅوي او د یووالي او ټولنیز پیوستون په ټینګښت کې اغیزمن رول لرلی شي.